یو ناشنا قصه وکم. کله چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د وخت حاکم شو او مخکې دا د مدینې والی هم پاتې شو، د حجاز والی بیا شوی و. کله چې دا د وخت حاکم شو دته ډېرې زیاتې مخکې د حاکمیت نه دته ډېر زیات تحفې ورکړل شوې وې. خلکو ورته تحفې ورکړي، چا ورته باغ و ځمکه او کور هر څه. خو کله چې حاکم شو ده ویلې چې زه په دې پوه شم چې دغه تحفې ماته ټول د بیت المال نه راکړل شوي، یعنې خلکو که هره تحفه ورکړې بیت المال نه ورکړل شوې ده. نو ده خپل هغه خادم وغوښتو چې زه غواړم دا څومره ځمکې څومره هر څه جایدادونه چې دي دا زه بیرته بیت المال ته وسپارم. نو په ده کې هغه خادم چې و هغه حیرانه شو چې څنګه د وخت عمر عبدالعزیز رحمه الله دا فیصله کړې. هغه لاړه خپل د ده زوی کور ته، غرمه وه، زوی وده و، ټک ټک یې ورته وکوي چې پلار دې دغسې یو فیصله کړې د عمر عبدالعزیز رحمه الله داسې یو فیصله کړې چې دا ستاسو ټول جایدادونه اخلي، چاته یې ورکوي؟ بیت المال ته. نو هغه راځي اجازه غواړي، عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورته اجازه ورکوي. زوی ورته وایي چې پلاره زه خبر شویم تا داسې یو فیصله کړې ده. هغه ورته ویلي هو، وایي چې تر دې نه بله بهترینه فیصله نشته، دا باید ټول رښتیا هم بیت المال ته وسپاري. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډېر زیات خوشحاله کېږي، د الله شکر ادا کوي چې یا الله داسې اولادونه دې راکړي دي. په همدې وخت کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وایي چې د مانځه په وخت کې به زه اعلان وکړم. زوی ورته وایي چې مانځه وخت ناوخته دی، همدا اوس ولې نه کوې؟ خو اذان کېږي. هغه وخت اذان داسې و چې کله به اذان کېده بل وخت کې نو خلک به ویل چې څنګه علامه که امیر مړ شوی یا څه غټه خبره به ټول خلک راجمع کېږي، دا د خپل ټول د جایدادونو هغه کوم اسنادونه چې هغه ځان سره راوړي. کله چې هغه اسناد ځان سره راوړي نو یو جایداد نوم اخلي او هغه جایدادونه ثابتوي په بیت المال باندې. د دې قصې نه انسان که فکر وکړي په دې قصې باندې او اوس وخت ورسره مقایسه کړي، فکر وکړي چې هغه وخت خلک چې اوسېدل، یعنې فکر وکړي هغه وخت هر څه بیت المال ته فکر و، د بیت المال په فکر. اوس خلک ځمکې غصبوي، د بل مسلمان حق خوري، بیت المال ته خیانت کوي، همداسې ځمکې کورونه هر څه چې وسه کېږي خالي ورته ملا یې تړلي چې څنګه ځان ته یې راکش کړي. حتی د ورور حق خوري، د بل مسلمان حق خوري، ځمکه، کور، دوکه، چل